بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د الله پاک چې عام مهربانه والده او رحم خوی دې. شروع کوم د سورۃ الرحمن چې عام مهربانه دې په دنیا کې او خاص مهربانه وي په آخرت کې. شروع کوم د سورۃ الرحمن خاص په امداد د الله جل جلاله. الرحمن مهربان ذات. علم القرآن خودنے دے قرآن. خلق الانسان پیدا کړی دے انسان. علمه البیان نو خودنے دا دتا طریقہ د ښکاره کولو د مقصد د بیان. الشمس والنور والقمر سپوږمۍ بحسبان د فارد حساب کتاب. والنجم او گیاګانې استوري والشجر او بوټي یسجدان تابعداري کوي د الله. یسجدان معنی تابعداري کوي د الله جل جلاله. والسماء واسمان رفعها پورته کړی دی موږ هغه لره. ووضع المیزان او کې خدای دا تله د میزان. المیزان تله کې خدای دا تله. الله تطغوا فی المیزان دا چې کمې مکوئ فتول کې په میزان فغتول کې وزن کې کمې مکوئ. واقیموا الوزن او پوره کوئ تول. بالقسط فانصاف ولا تخسروا الميزان او کمې مکوئ فتول کې. والارض او ځمکه وضعها غوړولې ده دې لره للانام د فرد مخلوقات. فيها فدې ځمکه کې فاکهة میوې دي. والنخل او کجورې دي ذات الاکمام د غنچو والا او غنچکونه. والحب او دانې ذو العصف د بوسو والریحان او د ګلونو والا. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو دروغ به ګڼئ فریانو انسانانو. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. کله چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا صورت وی او دا آیات وی د سورۃ الرحمن دا آیاتونه وی جنات ور جواب ورکو لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. الله مون استاد یو نعمت نه شکر او نه قدر نه کوو او ستا تسبیح وایو او ستا پر حمد ندی. خلق الانسان من صلصال کالفخار. خلق الانسان پیدا کړی دی انسان من صلصال دغه وچ خاورینا کالفخار پشان دغه ټیکری. مطلب دا چې څنګه دا ټیکری ټنګېدلی دی دکه دا انسان موږ د ټنګېدلې خاورې نه پیدا کړی دی. نه پیدا کړی دی انسان دا وچې خاورې نه په شان د ټیکري. کوم څه چې په اور باندې پوخ شي ته موږ پښتو کې ټیکری وایو هواروی کو ته فخار وایي. وخلق الجان پیدا کړی دی فیرې. الجان جان هغه پیرې د پیریانو پلار. د انسانانو پلار خو هغه د خټې نه پیدا کړل دی دغه ټنګېدلې خاورې نه. خو جان د پیریانو هغه پیرې چې دی د پیریانو پلار هغه یې د څه نه پیدا کړل دی. نو خلق الجان پیدا کړی دی فیرې من مارج. من مارجن دغه لمبې د اور نه. من نار من مارج من نار دغه لمبې د اور نه. د اور هغه لمبې نه یې پیریان پیدا کړي دي. فبأي آلاء ربکما تکذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو دروغ به ګڼئ فریانو انسانانو. رب المشرقین رب د مشرق دی و رب المغربین او رب د مغرب دی. رب د نور خاته او رب د نور پرېوتو دی. فبأي آلاء ربکما تکذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو دروغ به ګڼئ فریانو انسانانو. مرج البحرین یلتقیان
جاری کړی دا جاری کړی دی د دو دریابونه چې مخامخ کیږي یو بل سره مرج البحرین جاری کړی دی هغه دو دریابونه یلتقیان چې مخامخ کیږي یو بل سره بینهما په منځ د دې دواړو کې برزخون پرده ده لا یبغیان نه یو ځای کیږي دا دواړه فبأي آلاء ربکما تکذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو یخرجو راوځي منها د دې دواړو نه اللؤلؤ هغه وړې ملغلرې والمرجان او غټې ملغلرې فبأي آلاء ربکما تکذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ تاسو یې فریانو انسانانو وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت او دی الله لرا کشتی دی لوی لوی فی البحر فدریاب کې کالأعلام پشان د غرونو لانچونو ته وګوره کنه د کراچۍ فدریاب کې ته وایي چې یو کلی یو غر روان دی کشتی او لانچونه هغه الله جل جلاله په دریاب کې د غرونو په شان پیدا کړي دي فبأي آلاء ربکما تکذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو کل من علیها فان کل من علیها فان کل ټول هغه من څوک چې دی علیها په دې ځمکه کې نفانن فنا کیدونکي او ختمیدونکي دي کل من علیها فان حاصله معنا ټول هغه څوک چې په دې ځمکه کې دي نو فنا کیدونکي دي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام پاتې بشي ذات طرف ستا چې خاوند بزرګي او د عزت ته هیڅوک په پاتې نشي په دنیا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام سب د الله جل جلاله ذات عالیه غنم پاتې شي نو پاتې بشي ذات وجه ربك ذات طرف ستا حبیبا ذو الجلال والاکرام چې خاوند بزرګي ورده والاکرام او د عزت ته فبأي آلاء ربکما تکذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو یسألوه غواړي د الله جل جلاله نه من هغه څوک په سماوات چې بر اسمانونو والارض او ښکته ځمکو کې دي کل یوم هو فی شأن نو کل یوم هر ورځ وي دا الله جل جلاله هو دی یعنی هو کې ضمیر الله جل جلاله ته شو نو کل یوم هو فی شأن هر ورځ دې په جدا حالت کې هر ورځ وی دې په جدا حالت کې بس الله پاک یو خپل شان دی یو خپل جدا چې کوم نه حالت دی هر ورځ وی دې په جدا حالت کې فبأي آلاء ربکما تکذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو سنفرغ لكم ایها الثقلان زرده چې حساب به وکړو مونږه تاسو سره ایها الثقلان دواړو درنو یعنی دوو ډلو درنو چې دینه مراد انسانانو پیریان دي ثقلان انسان او پیریان دواړو درنو یعنی دوو ډلو درنو فبأي آلاء ربکما تکذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو یا معاشر الجن ټولګي د فریانو والانس او د انسانانو ان استطعتم که تاسو طاقت او وس لرئ ان تنفذوا چې او تختئ من اقطار السماوات د اطرافو د اسمانونو ولاو د ځمکونو فنفذوا دی او تختئ لا تنفذون نشئ تختئ تاسو الا بسلطان مگر فزور او زور هم نشته زور خو نشته نو د الله عبادت کوي د الله عبادت شروع کوي د الله اطاعت کوي د الله غلامی شروع کوي فبأي آلاء ربکما تکذبان
پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو یورسلو را لېږلی بشي علیکما په تاسو باندې شواظ شغلې من نارن د اور و نحاس او لوګې فلا تصویران تخفیف اخروي پس تاسو به بدل نشئ اغستی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو فاذا انشقت السماء پس کله چې اوچوي اسمان فکانت نو شوه ده وردتن تکسر قدهان پشان د غسرې سرمنې باندې فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ تاسو فریانو انسانانو فیومئذ پس دغه ورځ لا یسألو تفوس به نشي کولی پس ته فیصلې نه بس چې فیصله وشوه نو بیا تفوسونه نشته فیومئذ پس په دغه ورځ باندې لا یسألو تفوس به نشي کولی پس ته فیصلې نه عن ذنبه د ګناه د انسان نه ولا جان او نه فیرینا فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو یعرف المجرمون بسیماهم پیژندلی بشي مجرمان په نښو د دوی فیوخذو پس نیولی بشي دی بالنواصي دغه سرکونډو والاقدام او د خپونه الله وایي موږ به د دې بس سر په سلی به کو جهنم پیرتاو د نواسوی د دې سرکونډي نه به راونیسو الله وایي فیوخذو پس نیوی بشي من نواسوی د سرکونډو والاقدام او د خپونه پړ مخې به جهنم ترتاو کی دا مطلب فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو هذه جهنم التي تخفیف اخروی یره د آخرت هذه دا جهنم التي هغه دی یکذبو چې درو غني بها دې لرا المجرمون مجرمان دا خو هغه جهنم دی چې مجرمانو درو غنو چې دنیا کې ځان سم راوله هلته به ګورو هیڅوک نشته یطوفون بینها و بین حمیم آن یطوفون ګرځي به په دوی د دوی په مین یطوفون ګرځي به دوی بینها په مین د جهنم کې و بین حمیم آن او په مین د سختو ګرمو اوبو کې اللهم لا تجعلنا منهم اللهم اجرنا من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف او د فاره د هغه چا چې یریږي مقام ربه د پیشۍ د رفلنا جنتان دو باغونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو ذواتا افنان چې خاوندان دغه څانګو دي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو فیهما په دې دواړو کې یعنی په دې دواړو جنتونو کې عینانې دو چینې به وي په دې دواړو کې به دو چینې وي عینان او تجریانې چې روانې به وي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو فیهما من کل فاکهة زوجان او په دې دواړو کې د هر قسمه میوونه زوجان جوړه به وي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو متکئینا ډډه لګونکي به وي علی فرشم بطواینها هغه بسترو باندې بطواینها چې د نه طرف د هغې من استبرق د غټو رخمو به وي وجنل جنتین دان هغه ټولی به میوې د دې دوو باغونو لره نږدې وي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمت ته نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو
فیهن فدی کې قاصرات الطرف وګدو بڼو عربوي لم یتمثهن یعنی خوري نبوي میراو شوی دوی سره انسان قبلهم مخکې د دوی نه ولا جان او نه پیره اللهم اجعلنا منهم فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو کأنهن الیاقوت والمرجان گویا چې دوی دی یاقوت او مرجان جنت حرو تذکرہ کوي چې داسې وی لکه تبو چې یاقوت یا مرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو هل جزاء الاحسان الا الاحسان ندا بدل توحید مگر جنتو هل جزاء الاحسان الا الاحسان ندا بدل توحید مگر جنت فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو ومن دونهما جنتان علاوه د دې دواړو نه دوه باغونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو مدهامتان تک تور د وجه د ګوروالینا فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو فیهما پدې دواړو کې عینان دو چینې بوي نضاختان پواره کوونکي لکه پواره چې لګېدلي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو فیهما او په دې دواړو کې فاکهتون میوې وي ونخل کجوري وي ورمان او انار وي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ تاسو یې پیریانو انسانانو فیهن پدې کې به خیراتن فیهن پدې کې به وي خیراتن هغه غوره ښځې حسان ښایسته اللهم اجعلنا منهم فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ تاسو یې پیریانو انسانانو حور مقصورات حور حری مقصورات بندي شوي به وي فی الخیام په خیمو کې فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو لم یتمثهن نبوي میراو شوي دوی سره انسان قبلهم مخکې د دوی نه ولا جان او نه پیره فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ تاسو یې پیریانو انسانانو متکئینا ډډه لګونکي به وي علی رفرفن په قالینو باندې حضرن شنو وعبقرین په برختونو حسان ښایستو باندې فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو نعمتونو رب ستاسو درو بغنئ فریانو انسانانو تبارک نو برکت اچون کې دے اسم ربک ذات طرف ستا نم یعنی ذات طرف ستا حبیبا تبارک اسم ربک نو برکت اچون کې دے ذات طرف ستا حبیبا ذل جلال چې خاوند بزرګي والاکرام او د عزت ته سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام